کم کسان چې د زړونو مریضان وي او یا هغوی هسې بې څه ګبراهټ ورته راځي، یعنې بعضې کسان یې چې هغوی د خپل سوري نه هم یریږي. اوس موږ غواړو چې د دوی د زړه د ګبراهټ ختم شي او د زړه مریضان د دوی د زړه دغه بیماري ختمه شي. د هغې دپاره یو ډېر آسان عمل دی، هغه د سورة الرعد پاره نمبر 13 آیات نمبر 28. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. نو دا د زړه د بیمارۍ او د ګبراهټ د لرکولو دپاره چې کوم یو انسان 140 ځله په اوبو باندې دم کړي او هغه اوبه په چا باندې وڅښي، نو که د زړه مریض وي الله تعالی به کوم دی شفا نصیب کړي. او که نه هسې به څه ډرپوک وي، زړه ته د یرې وسوسې راځي، الله تعالی به هغه وسوسې ختمې کړي، یعنې د زړه ګبراهټ او د زړه مرض دا به ختم شي.